الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. د افغانستان اسلامي امارت د کابینې قدرمنو مسؤلینو په تالار کې حاضرو مخورو او مجاهدینو وروڼو او د افغانستان ملت ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېره خوښه خبره دا وه چې کوم ملګري د اقتصادي کمیسیون چې دغه ورځ کې دوی په ټوله د امضا په وخت کې حضور درلودی، کاشکې نن هم ټول حاضر وای نو ښه خوند به کولی، ځکه دا د دوی د تکالیفو د دوی د زحمتو یو داسې ورځ به زه په یو سفر روان وم، پیشلمې ته راکښېناستو، انشاءالله زما لږ په یاد دي چې په هغه وخت کې به وثیق صاحب و که خیرالله صاحب و که ارفا صاحب ما پوښتنه ځینې وکړل مال څنګه یاست؟ ول اوس دا یې پیشلمې ته د دوی څه موږ ولاړېږو، یعنې زموږ روژه ماتو پیشلمی تقریبا د دوی سره پر میز و. نو کم خلک یا کم چا چې د بهره څه موږ ته کتل یا اورېدل هغه شاید داسې یو بل فکر ورسره و، خو لله الحمد دغه سیاسي کمیسیون چې کومې قربانۍ و ستړیا او تکالیف ورکړي او په افغانستان کې کومو مجاهدینو چې قرباني ورکړې ده دا دواړه جفت سره روان وه، نو ځکه الله پاک دغسې یو بېساري فتوحات ورپه نصیب کړه. د قبله سمه د افغانانو په ویاړلي تاریخ کې له مهمو او ارزښتناکه ورځو څخه یوه ده. 3 کاله وړاندې په همدې ورځ افغان مجاهد ولس د دوحې تړون په لاسلیک کولو سره په افغانستان کې د 3یم نړیوال اشغالګر امپراتور پر تابوت وروسته میخ ووهه. دې تاریخي حادثې د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو نوی باب پرانیست چې افغانانو که د تورې او مبارزې ډګرونه په مېړانه ګټلي دي، د سیاست او مذاکرې په میدان کې یې هم خپله وړتیا او استقلال ثابت کړی دی. یقینا که موږ وګورو خپل ځان درښیم چې په سیاسي امورو کې ما فکر نه کاوه چې بیخي یعنې هر څه چې به فکر وکړي چې ما دې د یو چا سره یو سیاسي خبره په یو ځای کې کړي او زه دې په دې پوه سوی یم چې دا سیاسي خبره ده، معنا دا چې هېڅ نه پوهېدم. خو بیا هم په هغه ځای کې که څه علما کرام را سره وه هغو هم الحمدلله ټول تفویض د امورو خپل د دې کار یو اعلی ته کړی و. موږ ټول باور او اعتماد پر الله و چې الله به موږ ته کومک کوي او موږ سره به نصرت کوي. بیا د علما کرامو سره الحمدلله داسې علم ورسره و چې زه د هغو د شاګردانو په حیث هلته ورسېدم، خو بیا هم الحمدلله دې هم دا نتیجه ورکړل که به کوچنۍ خبره وه که به غټه خبره وه موږ د دوی په مخ کې وړاندې کول، د ټولو به توافق و موافقه پر خبره کېدل، بیا به فیصله پر کېدل. که به غټه خبره وه مشورې ته به لوېدل، د ټولو علما کرامو تر نظر به لوېدل، پر شریعت به ارزېدل، بیا به بل ځای ته را استول کېدله. بیا به د هغې خوا څه که مثبت و که منفي نظر و هغه به موږ ته رارسېد. الحمدلله په ټوله توافقنامه کې داسې یو نقطه څوک نشي پیدا کولی چې هغه د موږ په خپل سر هلته پرېکړه په کړي او یا د موږ بې له مشورې د مشرتابه څخه په هغه ځای کې یو دغه کړي. دا څو دا د دغه علما کرامو اخلاص او د دغه ملګرو چې په قطر کې
ژوند و زندګي کول انشاءالله دغسې ژوند به بیا په دغو ملګرو نشي را دونه خوندور او دونه خوږ ژوند او ستړیا تر داسې حده وه چې دا زه وایم چې نه څوک د یو قریب د یو دوست په مناسبت باندې ځان خبراوه نه کاوه قریب دوست پې کور ته راغلی و د دونه وخت نه سوی پیدا کولی چې د هغه سره 2 ساعته او 3 ساعته کښېني خپل د کور حالات د خپلو قریبانو حالات وایي الحمدلله خپل دغه زندګي په قطر کې ټولو هغه توقف کړې وه چې څنګه د افغانانو ارزو وه خو د هغو دغه اخلاص دغه نتیجه وه د الله سره راځي چې نن دا موږ تاسې ناست او دا به هم شاید داسې خبرې د بعضو ملګرو تر غوږو رسېدلې په هغه ځای کې یعنې دا زړه ته نه لوېده چې دونه ضعیفه ډله د دوی په نیز خو د الله په نیز باندې دا یو ستره ډله وه دا یو هغه ډله ده چې په دنیا کې د دې مثل نشته ځکه داسې فتوحات الله پاک خپل هغه محبوب ترین انسانانو ته ورکوي لکه نن ورځ چې الله پاک موږ تاسې په نصیب کړله نو غواړم له همدې سټیج څخه خپل ولس ته ډاډ ورکړم او د نړۍ پام دې حقیقت ته راواړوم چې افغانانو د دوحې په تړون کې پر خپلو کړو ژمنو عمل کړی دی کوم تړون چې موږ د امریکایانو سره کړي هغه تړون باندې تر اوسه موږ مخالفت نه دی کړی دا چې ټولګډونه حکومت یې رامنځته کړی چې د هېواد ټوله قشرونه ځان پکې ویني د هېوادوالو امنیت یې ساتلی د هغوی د اقتصادي پیاوړتیا په موخه یې کوټلي ګامونه اخیستي او نړۍ چې د افغانستان د خاورې د نه ګواښ اصل یې پر ځای کړی دی د الله سره راځي که وګورو د امنیت په چارو کې 40 ولایتونه چې 200 ولسوالۍ څه بلابود په دې ټولو ځایونو کې داسې کلی نشته ولسوالي خو څه کوي چې په هغې کې دي د افغانستان د اسلامي امارت پرامین نه جاري کېږي هغه که غر دی که شله ده که اواره ده الحمدلله ټوله پرامین د امارت په هغه ځای کې جاري کېږي یعنې یو کلی نشته چې د امارت تر تسلط کې وتلی دا په هېڅ وخت کې داسې نه ده پېښه شوې چې نظامونه خو زموږ نه دي په یاد خو په دغه اوس چې دا 45 کاله ده د دوی په لاس زموږ په لاس دا رقم نه دي سوي خو نن ورځ الحمدلله امارت د افغانستان اسلامي امارت دې ته رسېدلی دی چې یوه لویشت مځکه د دوی تر تصرف وتلې نه ده خو برعکس امریکایي لوري نه هم د مذاکراتو پر مهال خپلو کړنو ژمنو ته وفاداري ونه ښودل چې افغانان بندیان په ټاکلې نیټه خوشي کړي زموږ سره یې وعده وکړله په خپله وعده چې په دونه وخت کې به موږ دا بندیان ایله کوو خو بیا هم هغه د بندیانو تسلسل دونه زیات و خو الحمدلله د ملګرو یو داسې کلک عزم و چې هېڅ چاته یو مایوسي نه شوه پکښې پېښه دوی چې زموږ سره د وتو کوم عزم کړی و لکه شیخ صاحب محترم چې اشاره ورته وکړله چې 14 ورځې وې هغه تقریبا 18 میاشتې ته ورسېده ناکمه خبره چې ما تر مخ کول چې څه خبره به موږ ته خامخا دا یې زړه ته د دنیاوالو نه لوېده زه یو ځای ته تللی وم ول ایا پاشپرده خو به یو بله خبره مبره نه وي ما څنګه بله خبره ول دا زموږ زړه ته نه لوېږي چې دوی د ستاسو سره دغه توافق ته ورسېږي دا څه سره وایاست دا به دغسې نه وي ما ویل موږ خو انشاءالله دغسې عزم لرو و دې ته موږ مطمئن یو چې موږ خپل د طرفه او دوی به هم خلاف ورزي نه کوي ځکه خو دا د دنیا یو ستر طاقت یو ستر قدرت دی دوی به داسې نه کوي چې زموږ په مقابل کې به خلاف ورزي کوي خو هغه الحمدلله نن ورځ موږ تاسې ګورو چې په افغانستان کې د دوی یو عسکر هم نشته نه یو اډه شته نه یو بل داسې څه شته صحیح مخکې به داسې خلک لري چې خپل ملاتړي به وسمي
دوی ته به فعالیت کوي، دوی ته به خدمت کوي، خو هغه په ښکاره انداز نه شي کولی د لاسته راوړي. په پټه خو به هر څه کوي، هغه د زړه محبت و مینه ورسره ده. اوس هم د هغو خلکو، خو ګزاره به شاید په افغانستان کې کوي. خو دا کوم د بندیانو عهد چې موږ دوی سره وکړي، کومه نیټه، خو پر هغه نیټه هم خوشي نه شول او نه یې له وتلو وروسته پر کړو وعدو عمل کړی. د اسلامي امارت د مسؤلینو نومونه یې د پخوا په څېر په تور لیست کې ساتلي، بندیزونه یې پرې لګولي او د افغان ملت شتمني یې په ناروا ډول کنګل کړې ده. له دې پورته ناروا عمل یې دا دی چې نوره نړۍ یې هم اختطاف کړې ده او نه یې پرېږدي چې له عامو افغانانو سره په اقتصادي، تجارتي او بانکي چارو کې تعامل وکړي. دا خو لا څه کوي چې دوی خپل تعامل زموږ سره په هغه اندازه کړی دی. آیا نور هېوادونه هم دې ته هڅوي چې د افغانانو سره تعامل ونه کړي؟ دا د ده توافق و د امریکایانو چې زموږ سره یې وکړي. او اوس دنیا موږ ته وایي چې تاسې خلاف ورزي کړې ده، تاسې عمل په خپلو هغه کړنو نه دی کړی، په خپلو وعدو نه دی کړی. آیا دا اوس چې ده داسې یو شرمنده عمل وکړي چې کوم څه د افغانانو د ولس لپاره څه جمع سوي چې هغه کمې پیسې وې، دا دوی ګیر کړلې، دا دوی د ځان لپاره عار و شرم نه بولي. دا خو د امارت پیسې نه وې، دا خو د ولس پیسې وې. یعنې دا خو د هغو چې کوم حکومت پر سر د اقتدار په افغانستان کې الحمدلله دی، دا دې ته ضرورت نه لري، دا ولس ضرورت دې ته لري. خو دا هم دوی د خپل ځان سره ټینګې نیولې دي تر اوسه پورې. کوم د ډاکټرانو تنخواګانې چې په افغانستان کې چې څو 3032 غټ شفاخانې او کلینیکونه دي، د هغو د ډاکټرانو تنخواګانې هم بندې کړلې. یعنې دا د داسې خلکو د شان سره مناسب دي چې داسې یو ستر طاقت و قدرت په دنیا کې بل نه لیدل کېږي او نه شته. خو الحمدلله د افغانستانه دونه فضلات په شرمندګۍ ووتی چې تر اوسه به په بل هېڅ یو هېواد کې په دغه رقم نه وي وتلی. او کوم هېواد ته چې دوی تللي دي، دوی خامخا هلته خپله ځالګۍ پرېښې ده. یوازې یو افغانستان دی الحمدلله چې د دوی ځالګۍ نه ده پکښې پاته. هغه څوک چې خپل د زړه مینه او محبت اوس هم لري، د هغو سره الله دې هغو ته هدایت وکړي، الله دې هغو د دوی د تسلط و د دغه څخه خلاص کړي چې خپل ملک او د خپل ملک و آبادۍ ته متوجه شي. نو موږ له هېوادونو غواړو چې د نورو ملتونو په څېر د اسلامیت او بشریت له مخې له افغانانو سره هم مثبت او هم پر متقابل نیک نیتي ولاړ تعامل وکړو. موږ د ټولو هېوادوالو که هغه اسلامي دي که غیر اسلامي تعامل ته ضرورت دی. هیڅ ملک یوازې په خپل سر نشي کېدلی چې د هر څه څخه مستغني شي. حتما داسې کېدلی شي چې یو شي نه یو شي ته به و بل ملک ته ضرورت پیدا کړي، ځي به خپل مشکل به حلوي پکښې. نو موږ د نړیوالو سره ښه تعامل غواړو او متقابل نیکنیتي په نیکنیتۍ ولاړ تعامل غواړو د هغو هېوادونو په څېر چې تازه یې د افغانانو د ثابت حق په اړه نیک ګام اخیستی، دوی هم ګام واخلي او په هر څه کې خپل استقلال په ښه توګه ثابت کړي. کومو په نږدې کو چې کومو هېوادو نیکنیتي ښودلې ده او موږ سره یې تعامل ښه کړی دی، نو موږ د ټولو هېوادوالو څخه دا غواړو چې د افغانستان د حکومت د ولس سره خپل نیک تعامل وښیي او نور دنیا ته دغه د تبعیضو دغه خبره ونه کړي
چې د افغانستان سره باید څوک څه ونه کړي، څوک مرسته ونه کړي، څوک همکاري ورسره ونه کړي، چې وکړله دستي د ده په تور لیست کې دي. یوه خبره دا ده چې څنګه د اشغال خاتمه زموږ ذمهداري وه او پر موږ فرض وه چې موږ به خپل ملک ازادوو، خو الحمدلله هغه یو داسې خارق العادت فتوحات پروردګار عالم موږ په نصیب کړه چې اوس نو زموږ ته حفاظت هم په هغه رقم غواړي. هزارو بارو بشویم دهن با مشک و گلاب، هزارو بارو بشویم دهن با مشک و گلاب، هنوز نام تو گفتن کمال بیهدبی است. پروردګار عالم خو زموږ سره ډېر غټ مدد و کمک او فتوحات را نصیب کړه چې موږ به څنګه د دغه نعمت شکرګزاري ادا کړو. د ټولو مشرانو مسؤلینو څه دغه توقع ده، دغه خواهش مو دی چې په عجز باندې پروردګار عالم راضي کېږي. د غرور و تکبر نتیجه تاسې ولیدله، سره د دغو نه هېوادو چې ورسره وه نتیجه یې څه شوله چې الله پاک ته متوجه سو، د الله پاک سره اخلاص وکړو، نو زموږ دغه ټوک ټوک او دغه دربدره ملت او دغه نظام به څه دوام وکړي چې خپل په ګریوانو کې وګورو چې موږ کوم عمل ترسره کوو، د ملت سره مو څنګه ژوند و زندګي ده، په خپل مابین کې مو څنګه زندګي ده. الله پاک چې تر دغه لا ښه محبوبیت په مینه زموږ خپل په مابین کې راولي، لکه څنګه چې اوس هم الحمدلله شته. خدای دې تر دغه نورم زیات اخلاص او محبوبیت او مینه په خپل مابین کې زموږ را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. صدق الله.